سلامونه او مینه ټولو خویندورونو ته پرونه پیښه چې دا اوله نه ده څویم وارې دی او تاسې هم ورسره کله ښکر په ښکر شوي یاستئ لکه زه خو زه ډېر کېږم ولې چې زما د خوله په واک کې نه ده څه چې راته حق ښکاري وایم او که بیا مو څه غلط ویلي په بخښنې غوښتو هم نه شرمېږم ولې انسان یم ملا دی عالم دی ملګری مه دی د ډېر وخت نه پېژنم ورسره پرون ښکر په ښکر شوم ما ته وایي چې زه څنګه چې ماته قرآن ګران دی داسې ماته پاکستان ګران دی څنګه چې د قرآن ساتنه کوم داسې د پاکستان ساتنه کوم او داسې نور او همدغه پاکستان دی چې ماته حق را کړی دی چې زه د قرآن عالم شم زه ډېر ورته خوشحاله شوم که څه هم پښتونو لارې غلطه ده خو بهرحال دا یې زده کړي دي د وړوکتوب نه او څو ځلې ماته په ویلو کې افغانانو ته افغانیان ویله افغانیان او ځان ته پاکستانی ویله چې ما به پښتانه ویل ده به ویل پټان یم بهرحال ډېوې لاندې تیاره وي او قدر لرم ورته او احترام ورته لرم دینی علما زمونږ د سر سترګې دي دا قدر ځکه ورته لرم چې ډېرو سره بیا داسې لاس او ګریوان شو چې دوی بیا وایي چې ملتپال په اسلام کې نشته او کامپال په اسلام کې نشته دی او وطنپال په اسلام کې نشته دی نو دا هم علما دي که څه هم پښتانه دي او په داسې یو خاوره کې نن سبا ژوند کې چې هغه غصب شوې ده د پنجاب لخوا چې هغې ته پښتونخوا ویلی شي خدای ځان پاکستانی او داسې حفاظت وی چې کوم لکه څنګه چې د قرآن کوم او داسې مینه ورسره لرم لکه څنګه چې قرآن سره دایم علما دی دوی علما دي لیکن د دې په مقابل کې هغه علما هم دي چې بیا پښتنو ته وایي چې کامپال چې دی هغه د اسلام نه وتلی دی او ملتپال د اسلام نه وتلی دی آیا دا علما په سمه دي او که دا علما په سمه دي آیا د وطن سره مینه آیا د خپل قام سره مینه آیا د خپل ملت سره مینه دا خبره خو زه ډېره کوم چې د مسلمان سره مینه نه وي هغه مسلمان نه دی خو آیا ستا په څنګ کې د ستا ورور مسلمان نه دی د ستا ګاونډي مسلمان نه دی د ستا په خاوره باندې چې مري دا مسلمان نه دی اول حق به د دې وي که د فلسطین به وي قضاوت په تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته